سلام. که چیرې تاسې د لایک لغات په معنا پوهیږئ نو د ډسلایک په معنا هم پوهیږئ. که چیرې تاسې د honest په معنا پوهیږئ نو د dishonest په معنا هم پوهیږئ. او که چیرې تاسې د agree په معنا پوهیږئ د disagree په معنا هم پوهیږئ. او همدارنګه د happy د unhappy په معنا هم پوهیږئ. که چیرې د married په معنا پوهیږئ نو د unmarried په معنا هم پوهیږئ. او همدارنګه د possible په معنا که چیرې پوهیږئ د impossible. او همدارنګه که د legal په معنا پوهیږئ د illegal په معنا هم پوهیږئ. نو اوس پوښتنه په دا ځای کې دی چې dis ان ام ال دا حروف څه دی او آیا کوم قانون لري چې موږ لغتونو ته ور اضافه کړو؟ د دا ټول پوښتنو جواب به د درس په ادامه کې ترلاسه کړئ. نو هیله کوم د درس تر پایه پورې راسره مل اوسئ. په تیر درسونو کې موږ او تاسې مختلف prefix او وروستاړي suffix زده کړل. که چیرې هغه درس مو نه وي کتلی نو هغه درس د دې ویډیو په اخر کې او همدارنګه د ویډیو د توضیحاتو په برخه یا ډسکرپشن کې هم درته ایږدم چې بیا هغه ویډیو هم وګورئ ځکه د دې درس پورې مربوط دی. د نن درس موضوع د منفي prefix یا منفي مختاړي په باره کې دی. prefix په پښتو ژبه کې مختاړي ته وایي او مختاړي عبارت د هغه حرف یا حروف څخه دی چې د لغات په سر کې ور اضافه کیږي او د لغات معنا ته تغییر ورکوي. په نن درس کې به موږ او تاسې څو دانې منفي prefix زده کړو چې د لغات په سر کې اضافه کیږي او د لغات معنا ته منفي معنا ورکوي یا خلاف معنا ورکوي یا هم د لغات څخه متضاد لغات جوړیږي. د تور رنګ متضاد یا خلاف رنګ کم یو دی؟ سپین. په همدې ډول سره د happy یا خوشحال لغات منفي یا متضاد لغات کوم یو دی؟ خوابه دی. نو زیاتره وخت موږ د ډیرو لغاتونو په سر کې ان ور اضافه کوو چې هغه متضاد یا منفي معنا ورکړي. مثلا happy خوشحاله که چیرې د لغات په سر کې ان ور اضافه کړو unhappy خوابه دی. او همدارنګه married واده سوی او که چیرې ان ور اضافه کړو د لغات په سر کې unmarried ناواده سوی. په همدې شکل باندې موږ بې له کوم قانون شرط او سټرکچره ډیر لغاتونو ته د ان prefix یا مختاړي ور اضافه کوو چې هغه متضاد یا خلاف معنا ورکړي. خو که چیرې یو لغات د بی پی ام حرف باندې شروع شوی وي نو موږ د ام prefix یا مختاړي ور اضافه کوو چې منفي یا خلاف معنا ورکړي. مثلا possible یا possible د پی په حرف باندې شروع شوی دی. موږ مخکې وویل هغه حروف چې په بی پی ام باندې شروع شوی وي د دې لپاره چې هغه لغات موږ متضاد ته واړو یا خلاف معنا نو موږ هغه ته ام prefix ور اضافه کوو. نو دا possible دی یعنی ممکن. که چیرې ام ور اضافه کړو impossible غیر ممکن. ګوره معنا برعکس شو. او همدارنګه balanced دی متعادل په بی باندې شروع شوی دی نو موږ ام ور اضافه کوو imbalanced غیر متعادل. او همدارنګه mature په دغه باندې په ام باندې شروع شوی دی نو موږ ام ور اضافه کوو ځکه په بی پی ام باندې شروع شوي لغتونو ته موږ ام ور اضافه کوو. نو mature amateur. چیرې یو لغات د ان په مختاړي باندې منفي حالت ته اوښتی وي نو موږ باید هغه لغات حفظ کړو ځکه چې کوم خاص قانون یا لاره نه لري چې په اسانۍ سره لغات وپیژنو او ان ور اضافه کړو. مثلا correct صحیح، incorrect غلط او expensive قیمتي، inexpensive ارزان. نو په پایله کې هغه لغتونه چې په ان باندې منفي حالت ته اوښتي وي د ان په prefix باندې منفي حالت ته اوښتي وي موږ هغه باید حفظ کړو ځکه کوم قانون یا قاعده نه لري چې موږ په لغتونه په ان باندې منفي حالت ته واړو. او همدارنګه د dis مختاړي هم کوم قانون یا جوړښت ورته نشته چې موږ لغتونو ته ور اضافه کړو. dis هم منفي یا خلاف مختاړي دی او د جملې معنا ته منفي حالت ورکوي. مثلا like dislike، honest dishonest، satisfied dissatisfied، agree disagree، organize disorganize او advantage disadvantage. مثلا په جمله کې Ali agrees with me what I say. علي په هغه څه چې زه وایم راضي کیږي را سره. او که چیرې agree disagree کو نه راضي کیږي. Ali disagrees with me what I say. او همدارنګه I like grapes انګور مې خوښ دي. که چیرې like dis سي
dislike نه مې دې خوښ. I dislike grapes. ملګرو، ځینې مختاړي او وروستاړي ساختمان یا جوړښت او یا هم داسې ووایم چې فارمول لري چې موږ په اسانۍ سره لغاتونو ته ور اضافه کړو، مګر بعضې هم نه لري چې باید موږ هغه لغاتونه په یاد زده کړو او یا هم حفظ یې کړو. مګر دا چې موږ د یو مختاړي او یا وروستاړي په معنا پوه شو او همدارنګه د ځینې مختاړي یا وروستاړي په اضافه کولو سره فعل اسم ته اوړي او یا هم صفت اسم ته اوړي او یا هم خی ته او داسې نور، دا خپله زموږ د انګلیسي ژبې زده کړه ډېره ته اسانه کوي او موږ په اسانۍ سره د لغتونو معنا درک کولی شو. په راتلونکي کې به د ډېر استعمالېدونکي وروستاړي او دا چې څنګه یو وروستاړي په اضافه کولو سره فعل اسم او صفت خی ته اوړي زده به کړو. که چیرې درس مو خوښه سوی وي نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرې لومړی ځل دی چې زموږ دا ویډیو ګورئ او د انګلیسي ژبې د زده کړې سره مینه لرئ نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې هر کله موږ نوی درس اپلوډوو یوټیوب تاسو ته خبر درکړي او زموږ درسونه د لاسه ورنه کړي. مننه کوم چې تر دې دمه راسره واست. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم.